درنو لیدونکو السلام علیکم. دا هم تازه او مهم خبر. سویډن او پاکستان وای افغانستان د سقوط په حال کې دی. د سویډن د پراختیا چارو وزیر پیر اولسن فرید خبرداری ورکړ چې افغانستان د سقوط او پاشل کېدو په څنډه کې ولاړ دی. نوموړي د یکشنبې په ورځ اکتوبر 24 یعنې د لړم دویم په دوبۍ کې د رویټرز خبري اژانس ته وویل که نړیوال ټولنه مرسته ونه کړي افغانستان به ډېر ژر ناورین ته داخل شي. نوموړي وویل دا هیواد یعنې افغانستان د سقوط پاشل کېدو په څنډ کې ولاړ دی او دا سقوط تر هغه څه چې موږ یې فکر کوو ژر پیښیږي. د سویډن دغه وزیر ومنل چې اقتصادي بحران ترهګرو ډلو ته چاپیریال برابروي خو ټینګار یې وکړ چې افغانستان ته به د طالبانو له لارې مرستې ونه استوي. هغه وویل چې سویډن به د افغانستان د مدني ټولنو سره بشري مرستې زیاتې کړي. نوموړي وویل چې طالبان تر دې دمه پاتې راغلي چې ثابته کړي د خپل تیر نظام نن 1996 څخه تر 2001 کال پورې پالیسي ناپلې کوي. طالبان د اګست په 15 کال کابل ته ننوتل او ورسره ډیرو هیوادونو خپل سفارتونه وتړل. د سویډن د پراختیا چارو وزیر فرید اولسن وویل چې لویدیځو هیوادونو ته شرایط برابر نه دي چې په کابل کې خپل سفارتونه پرانیزي خو خپل ډیپلوماتیکي چارې به په قطر کې مخته وړي. قطر طالبان او لویدیځو ترمنځ د پیوستون ټکی دی. ښاغلی فرید همدا اونۍ هلته له چارواکو سره خبرې وکړې. په همدې حال کې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ټینګار کوي چې د افغانستان کې د بشري بحران او سقوط د مخنیوي یوازینۍ لار له طالبانو سره مخامخ او مستقیم تعامل دی. نوموړي د افغانستان د میلیارډونو ډالرو د پرېښودو غوښتنه هم وکړه. امریکا د طالبانو له راتګ وروسته د افغانستان زیرمې کنګل کړې. ښاغلي چودري ډویټرز ته وویل اوس یې وخت چې امریکا، چین او نور زبر ځواکونه طالبان د رسمي پیژندلو لپاره او د ملګرو ملتونو د بندیزونو لیست څخه د هغوی د نومونو د لرې کولو لپاره نوي اصول او شرایط وټاکي. پاکستان له طالبان سره ژورې اړیکې لري او تیر افغان حکومت په وار وار تورن کړی و چې طالبان مشران یې په خپله خاوره کې ساتلي. جنګیالي یې روزي او بیا د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف افغان ځواکونو سره د جګړې لپاره یې افغانستان ته استوي خو پاکستان دا تورونه ردوي. شاوخوا 2 میاشتې کېږي چې طالبان په افغانستان باندې حاکمیت لري خو لا د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. دوستانو زموږ خبر تر همدې ځای و. د لا زیاتو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.